روزې میاشت را روانه ده، ډېره مبارکه محترمه میاشت ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا دومره بهترینه، دا دومره مبارکه میاشت ده چې په دغه میاشت کې دا د عرش چې کومې فرشتې دي حاملین عرش بلل کېږي. تر ټولو عظیمې فرشتې هغه دي چې د الله رب العزت عرش او عرش ته ولاړې دي، عرش ته تکیه کړی دی. دی ذکر کوي سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای چې کله د روزې میاشت را نوي سي، الله رب العزت دې فرشتو ته فرمایي تاسو ذکر بس کړه. او ای الله نو موږ څه وکړو چې موږ ذکر بس کړو؟ نو موږ وکړو څه؟ لمونځ نسو کولی، زکات نسو کولی، روزه زموږ سره تعلق نه لري. موږ به څه کوو؟ موږ به ذکر د الله جل جلاله کوو. اوس الله ورته فرمایي ذکر به نه کوئ. ولې؟ د الله رسول فرمایي، الله ورته فرمایي چې کله د روزې میاشت را داخله سوه، ښکاره سوه او ولیدل سوه، د الله رسول فرمایي الله و دې فرشتو ته وایي تاسو زیاته ذکر بس کوئ و هر هغه چاته دعاګانې کوئ چې کوم څوک روزې نسي. زه او ته ما او تا روزې نسو، الله دې را نصیب کړي، الله دې را نصیب کړي. ډېر بیماران دي هغه روزې نسي نیولی، ډېر بیماران دي هغه روزې نسي نیولی. اوس په هغه څه کوي لکه چې څنګه روزه په قرآن ثابته ده. الله فرمایي تاسو به روزې نسئ. که یو سړی بیمار و، یو سړی مسافر و، هغه روزې ونه نیولې، هغه هم په قرآن ثابته ده. لکه اودس کول مانځه ته په قرآن ثابته خبره ده، یو آیات دی. بل آیات بیا دا دی که یو سړی بیمار و یا اوبه نه وي، هغه د تیمم ووایي. نو چې کوم سړی تیمم وایي د هغه به د هغه عقیده وي چې قرآن ماته ویلی دی. کوم سړی چې اودس کوي هغه به د هغه عقیده چې ما ته قرآن ویلی دی. کم سړی چې روزه نیسي هغه د هغه فکر دی چې قرآن راته ویلی دی. کم سړی بیمار دی، مسافر دی، معذور دی، روزه نیسي نیولی، هغه به د هغه فکر کوي چې ما ته قرآن ویلی دی ته روزه مه نیسه. ها که جوړ سولې بیا به روزه ونیسې، که د جوړېدو امید و امکان نه و بیا به د دې روزې فدیه چې د هغه ورکوي یا د فدیې ځای به بیا راسي، بیا به انشاءالله در وښیم. خو اسانه تورې د هغه دي. کم سړی بیمار دی، د جوړېدو امید نسته، د زړه بیمار دی، د ګردو بیمار دی، شوګر والا دی، هغه ته د اوبو د دوایي هر صدقې ضرورت دی. نو هغه دې بیا راولاړ چې تقریبا یو 220 روپۍ جوړېږي. چې کله د روزې میاشت را داخله سوله بس تا ته اجازه ده د ټولو روزو د پر یو ځای ورکوي، هم ستا خوښه ده. هره ورځ یې جلا جلا ورکوي، هم ستا خوښه ده. او بیا د اختره بعد یو ځای ورکوي چې څنګه تا ته اسانه هغه چې دی هغه وکړم. نو معنا دا سو عزیزانو چې ما او تا روزه شروع کو، هغه عظیمې فرشتې حاملین عرش، د عرش فرشتې و ما او تا ته دعا کوي یا الله د پلاني مغفرت وفرمایه، یا الله معافي ورته وکړه، یا الله توبه یې قبول کړه، یا الله حاجت یې پوره کړه، یا الله ضرورت یې پوره کړه. یاره تاسو ما او تا به په دا خپل ګریوان کې وګورو چې یو مطلب عام مسلمان د هغه مسجد په کونج کې کښیني او چې کله د روزې میاشت را داخله سوه تر اختر تر میاشتې پورې دعاوې کوي، یا و ماته یا و تاته. ستا څه فکر دی الله رب العزت به دا دعاوې رد کړي؟ که نن نه سبا، که سبا نه بل سبا، که بل سبا نه د شبې قدر د شپې دعا الله نه ردوي. دلته فرشتې زما او ستا دپاره دعا کوي. سبحان الله سبحان الله. ما تا به د دې ملائکو د دعا څخه ځانونه نه محرومه کوو. محرومه کېده د هغه معنا دي چې ټوله شپه تاش، ټوله شپه کرمبوټ، ټوله شپه چکه او ټوله شپه بانډارونه. د هغه فرشتې چې کومه دعا کوي نو یا د فرشتو دعا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله غلطه ده، یا زما او ستا دا ژوند چې دی هغه غلط دی. نو لحاظه د فرشتو دعا حق ده، زما او ستا ژوند چې دی هغه غلط دی. بس د روزې دپاره داسې تیاري وکړه لکه چې کله ما او تا په اسپتال کې داخل سو، هغه زما او ستا چکې و تاشون و بانډارونه ګرد ولاړو ختم سلو. ما او تا کوشش کوو چې دا زما او ستا صحت برابر سي، بیا به ما او تا میلې کوو. اوس د روزې میاشت را روانه ده، ما او تا به د خپل روح برابر و چې زما او ستا روح برابر سو، بیا به د اختره بعد ګورو که ژوند بیا به میلې هم یې، بانډارونه به هم یې، ګپې به هم یې. نو هغه فرشتې چې ما او تا ته کومه دعا کوي هغه دعا په دې راته کوي چې د ورځې روزه
او شپه د منکراتو څخه خلاصه. د ورځې روزه شپه چې د هغه د الله رب العزت نافرماني څخه خلاصه، بیا به دعا راته وکړي. که نه د الله رسول فرمایي داسې مثال دی چې کوم څوک روزه نیولي د ګناو ځان نه راګرځي د کال د چې وش وتړي، وش وتړه، خوراک مور کوه، چشاک مور کوه، بیا یې وخت سار دې وتړي، مازدیګر یې رایلکه اوبه ورکړه، نو دا روزه د ده اوس روزه شوله. داسې زما او ستا روزه د الله رسول فرمایي داسې به یې جوړوئ نه. او بله خبره دا ده عزیزانو، دا روزه چې دا زما او ستا دپاره یو پریکټس دی د ایمان او د اسلام. په دغه روزه کې ما او تا ځان پټولی سو د لمانځه، د زکات، د روزې، د تلاوت، د عباداتو. په دغه روزه کې ما او تا لمنځونه په جومات شي، زما او ستا تهجد چې دی هغه شروع شي، زما او ستا هغه ډېر خوراکونه چې دی هغه پاته شي، زما او ستا ذکر او فکر چې دی هغه شروع شي. معنا دا ده چې یاره زه کله له دې روزې ووتلم بیا به زه هم دغسې 5 وخت لمنځونه په جومات کوم، ذکر کوم، تلاوت کوم، تهجد چې دی هغه به کوم. روایت پکې راځي حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي، یو ورځ د مازدیګر لمنځ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره جومات ولاړی. جومات لمنځ نه، جومات ځینې قضا سولو، یا به ناوخته سوی، یا به اودس، یا به غسل، یا به سفر، هر څه چې ولو. دومره خوا بده سوه، دومره خوا بده سوه چې رالی کور ته، نو بیا یو باغ یې درلودی. باغ، دا باغ په 2 لکه درهم باندې ولو. 2 لکه درهم، یعنی ته حساب ولګوه د هغه وخت 2 لک روپۍ راواخله، یا د نن ورځې 2 لک روپۍ راواخله. ما تا ته خو روپۍ ډېرې ښې ښکاره کېږي، و هغو ته ایمان او اسلام ډېر ښه ښکاره کېدی. راولاړ سو، د خپل باغ یې د الله په لاره کې صدقه کوي، ولې الله ما ته معافي وکړه چې له ما د مازدیګر جومات ولاړی فوت سو او قضا سو. په 2 لک روپۍ باغ، ما او تا خو 2 انو ته نه یې تیار چې قضا سي قضا. جومات نه چې جومات راسه ولاړئ، لمر پرېوتی زما او ستا پر دغه تندې باندې به پښیمانۍ ګونجه ونه وینو. ولې زما او ستا د اسلام خبرې ډېرې کمزورې دي. په نامه مسلمانان، په عمل بیا موږ د اسلام ډېر لیرې یو او موږ ډېر ځینې ورک یو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل د 2 لک روپۍ باغ دا صرف په دې خاطر د الله په لاره کې صدقه کوي چې لما د مازدیګر جومات چې دی هغه ولاړی، دا زما جرمانه ده، دا زما سزا ده، دا زما جزا ده، دا زما مطلب یو پښیماني ده. یا الله ته ما ته معافي چې دغه وکړي. خبره خلاصه شوه.